نن زموږ په معاشره کې بعضې خلک دا وایي چې یاره په درواغ ویلو کې زما تاوان دی. زه دا وایم چې ټیک د تاوان به وي، لیکن د دې درواغ ویلو په مقابل کې د رښتیا ویلو په مقابل کې د انسان ته د آخرت ګټه ده، او د دنیا تاوان چې هر څومره لوی دا د آخرت د تاوان په مقابل کې کم دی، او د دنیا ګټه که هر څومره لوی چې د سړي د لاسه ووتله د آخرت د ګټې په پیدا کولو په عوض کې ډېره کمه معلومیږي. بیا زه دا وایم چې سړی په یو امتحان کې رالی، په یو امتحاني ځای کې د دې خپل عمل په رښتیاو باندې وکړي او د رښتیا وینا دې وکړي، بیا خو الله تعالی چې کوم نقصان په دنیا کې د ته رسېدلی دی، چونکې دا رښتیا وینا د الله دپاره کړې ده، الله تعالی به د هغې رښتیا وینا تلافي هم کوي. او د دې سره سره که چیرې انسان وایي چې په دې کې زما ته خطره ده، نو بیا د دې دعا وکړي چې الله د رښتیا وینا زما ذمواري ده، زه به په دې محل کې رښتیا وینا کوم، لیکن ما ته خطره رسیږي، یا الله زما د دې خطرې څخه حفاظت وکړه. بیا تاسو ګورئ چې الله تعالی د دې رښتیا وینا په برکت د هغې بنده حفاظت په کوم شکل باندې کوي. او د حفاظت سره سره په امتحاني کیفیت کې چې پر سړي باندې امتحان رالی، که سړی رښتیاو ته لاس غاړه کښېږدي او رښتیا وینا وکړي، د پیغمبر علیه صلات وسلام د تعلیماتو څخه دا ښکاره کېږي چې الله تعالی به هغې بنده ته خپله رضا ور نصیب کوي. الله تعالی درې شان ډېر لوی شان بللی دي. یو شی د الله تعالی ذات دی، دې ته الله تعالی په اکبر ویلی دی. اکبر په عربي کې ډېر لوی ته ویل کېږي، الله اکبر، ځکه الله تعالی د ټوله کائناتو خالق دی، د ټولو کائناتو مالک دی، او د ټولو کائناتو رازق دی. زموږ دا عقیده ده چې د الله تعالی د ذات غوندې بل ذات په دې کائناتو کې نشته، نو ځکه الله تعالی ذات دا اکبر دی، الله اکبر. او دویم الله تعالی خپل ذکر ډېر لوی بللی دی. قرآن کې ولا ذکر الله اکبر، د الله ذکر ډېر لوی دی. د هغې وجه څه ده؟ ځکه د الله تعالی ذات لوی دی، چې د الله تعالی ذات چې کوم ذات لوی د هغې ذات ذکر هم خلک ډېر لوی بولي. چې کوم چاته الله تعالی د خپل ذکر سره شناخت او عادت ورکوي، هغې ته الله تعالی ډېره لوړه کامیابي په نصیب ورکړه. د الله ذکر څه دی؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا د الله ذکر دی. د الله ذکر لمونځ د الله تعالی ذکر دی، روژه د الله ذکر دی، حج د الله ذکر دی، ټول عبادات د الله تعالی ذکر دي. د ټولو ګناهونو سره ګرځېدل دم د الله تعالی ذکر دی. سړی چې کله د یو ګناه څخه ځان راګرځي، هغې په دې وجه چې الله تعالی یې په یاد دی، د الله تعالی بیره یې په یاد ده، د الله حضور ته حاضرېدل یې په یاد دي، نو په دې خاطر د ګناه څخه ځان راګرځي. که چیرې د یو چا په دماغ کې د الله تعالی یاد، د الله تعالی بیره، د الله حضور ته پیښېدل نه وي، بیا به هغه څنګه د ګناه سره راګرځي؟ نو دویم شی چې الله تعالی ډېر لوی بللی دی، ولا ذکر الله اکبر. او دریم شی چې الله تعالی ډېر لوی بللی دی، هغه ورضوان من الله اکبر. د الله تعالی لږ رضا پیدا کول دا ډېره لوی شی ده. دې دنیا کې الله تعالی موږ ته وجود د دې دپاره راکړی دی چې دې دنیا کې موږ د الله تعالی رضا پیدا کړو، او چې د کوم چا په نصیب کې د الله تعالی رضا راله، د هغې په نصیب کې د دنیا او د آخرت کامیابي راله. د الله تعالی د رضا اثر به د انسان د دنیا پر زندگی هم او قیامت کې اول قدم به جنت وي، دویم قدم به د الله دیدار چې د کوم چا د الله رضا په نصیب سو. چې اول قدم دی اخلي، هغه به په جنتو کې لګېږي، او دویم قدم به د الله تعالی پر دیدار باندې راځي. لیکن د الله تعالی رضا سړی څنګه پیدا کولی شي؟ الله تعالی قرآن کریم کې څه وایي؟ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. دا هغه ورځ ده چې نن ورځ د قیامت ده، په دې ورځ به د دنیا رښتیا ویونکو ته خپله رښتیا وینا نن ګټه ورکړي. لهم جنات تجری من تحتها الانهار، هغه ګټه به دای چې الله تعالی به نن جنتونه ورکوي، در هغه جنتو لاندې به ولي بهیږي، خالدین فیها ابدا، په دې جنتو کې به د دې زندگی همیشه وي. او دویم رضی الله عنهم، الله تعالی به د دوی سره راضي، د الله رضا ده. ورضوا عنه، دی به د الله سره راضي. او الله سورت ذالک هو الفوز العظیم، چې سړی جنت هم پیدا کړي، د جنت نعمت هم پیدا کړي، په جنت کې ابدي زندگی پیدا کړه، او په جنت کې د الله رضا پیدا کړه. الله وی لو کامیابی دغه ده.
چې د کم چا په نصیب سوله. لیکن دغه رضا او دغه جنت او دغه د جنت ابدي زندگی او دا د جنت همیشه ژوند دا په څه باندې پیدا کیږي؟ هذا یوم ینفع الصادق، هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. دا ورځ ده چې رښتیا ویونکو انسانانو ته به رښتیا ویل نفع رسوي او د رښتیا نفع دغه ده چې بیا به د دوی د الله تعالی رضا په نصیبي، بیا به د دوی د الله تعالی نعمتونه په نصیبي او د الله رضا ته په کائناتو کې که هر څومره لږ سړی له په لاس ورسي الله تعالی دې ته ډېر غټ شی بللی ده. نو قیامت کې د الله رضا دا د دنیا د رښتیا ویلو پر بنیاد ده چې کوم چاته الله تعالی په دنیا کې د رښتیا